خیال محمد صاحب کور والا وفات شو داسې به په مونږ هم را روانه ده مونږ هم وفات کیږو دا خو څوک بچ کېدو والا نشته او الله دې سره د ټولو مردګانو وبخي الله دې قبر د جنت باغ کړي او دا داسې یو میوه وي چې بس سړی په هغه ورځ باندې بس لکه یو بس ماښام شي در باندې کیسه ختمه شي دویمه اوس خو هغه کور والا د بخلو ده خدای دې وبخي او دوا به ورته د بخلو به د ټول مؤمن مسلمانانو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په پیښور کې قدرمنو تاسو ته پته فکر دا چې نن د پښتو د موسیقۍ د بیتاج بادشاه شهنشاهي غزل فرایډا پرفارمنس خیال محمد صاحب کورودانې په حق رسیدلی ده کوشش وکړو چې د هغوی په جنازه کې شرکت وکړو تاسو ته هم وښیو او د پبلک نه هم کمنټس واخلو په دې جنازه کې مختلف سیاسي سماجي او د شوبز شخصیاتو په ګڼ تعداد سره شرکت کړي او یو وارې زه بیا ډېر په افسوس سره وایم چې زموږ د پښتو د کم سټار هیروز دي یا چې کم سټار سنګرز دي هغوی یو وارې بیا دې جنازې نه دي راغلي د خیال محمد صاحب په غم کې نه دي شریک شوي د دې نه مخکې د اسماعیل شاهین صاحب کورودانې هم وفات شوی وه په هغې کې دوی زموږ چې کوم سټار هیروز دي د هغې زه نومونه اخیستل نه غواړم تاسو ټول پیژنئ هغوی یو کس په هغې کې شرکت نه وکړی یو وارې بیا د خیال محمد صاحب که موږ وګورو خیال محمد صاحب یو لوی نوم دی د پښتو د موسیقۍ دپاره د پښتو د فلم دپاره زموږ د پښتنو دپاره قابل فخر دی کم سے کم د خپل ژوند نه د خپل مصروفیاتو نه یو ګنټه دوه ایستل پکار و چې دوی په غم کې شرکت یې کړی وي بهرحال د هغوی خپل دغه دی چې یار راتله یا نه راتله او کوشش به کوو چې د پبلک سره هم خبرې اترې وکړو او دغه جنازه هم تاسو ته وښیو مور خو مور وي بالکل مور داسې هستي وي چې د هغې بالکل نعم البدل نشته دی او دا داسې یو میوه وي چې بس سړی په هغه ورځ باندې بس لکه یو بس ماښام شي در باندې کیسه ختمه شي بس موږ تاسو په غم کې شریک یو الله تعالی تاسو له مطلب صبر درکړي الله تعالی دې راوي له مغفرت نصیب کړي امین امین ستاسو هم ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ قدرمنو دی وخت کې زموږ سره د پښتو د ډرامې یو ډېر سینیر اکټر یو ډېر تکړه هنرمند چې زموږ دپاره د اکیډمۍ درجه لري زموږ دپاره د لیجنډ درجه لري سراج اکبر صاحب زموږ سره ولاړ دی لالا څه به وایي د دې غم په حوالې سره السلام علیکم وعلیکم السلام الله مو خوشحاله او آباد ساتي چې له ما غوندې انسان نه تاسو دوه خبرې اورئ دویمه اوس خو هغه کور والا د بخلو ده خدای دې وبخي او دوا به ورته د بخلو به د ټول مؤمن مسلمانانو سره خو زه لږ لیټ رالم هلته یو بله جنازه 2 بجې هغه وه دی راته 3 بجې دا یاده کړې دا 3 ده نو ما ورته زه 2 له هلته ورسم 3 بله به راشم چې رالم دلته راته پته ولګېده جنازه شوې ده بچاجي څه به وایي د خیال محمد صاحب کورودانې په حق رسېدلې ده د غم مقام دی د تکلیف مقام دی څه به وایي هغوی ته نو بس مونږ خو خپله الله پاک یو چلې دپاره قبول کړی دی واقعا ته مو تشکیل شوی دی خو خبر شو چې دغسې خیال محمد لالا کور والا وفات شوي دي نو د هغوی جنازې له الله پاک رسولو ولې چې دا خو د یو انسان په بل حق هم دی څنګه چې 15 حق دي په یې کې یو حق د هغه جنازه هم دی بعضې خلک داسې دي چې هغه الله پاک بخلي وي څوک په جنازه کې شریک شي الله پاک د هغه جنازې والا مغفرت وکړي او دا خو زموږ د ټولو لار ده او خوش قسمتي ده چې د چا بچي او مطلب خاوند او دا ویو خدمت وکړي زموږ څه پته نه لګي چې یاره څوک به مو خدمت دپاره وي که به نه وي ولې چې نن په تا ده سبا په ما ده تېښته نشته مرګ یو حقیقت دی دنیا دوکه ده او دا ژوند موقع ده الله پاک را کړی ده بس دې کې مرګ دپاره تیارې دی که نه ولې چې دین مو مقصد دی دنیا مو ضرورت دی اوس وای بیوقوف څوک دی چې دې دنیا له آخرت خراب کړي دا وای بیوقوف دی نو انشاءالله موږ به هم الله نه به غواړو چې الله سره تعلق جوړ شي ټول ملګري ولې چې څنګه دا خیال محمد صاحب کور والا وفات شو داسې به په مونږ هم را روانه ده مونږ هم وفات کیږو دا خو څوک بچ کېدو والا نشته او الله دې سره د ټولو مردګانو وبخي الله دې قبر د جنت باغ کړي او الله پاک دې ورته هغه سخت منزل آسان کړي الله دې ټول مسلمانانو بخي الله هم خوشحاله کړي قدرمنو دی وخت کې زموږ سره د پښتو د موسیقۍ یو ډېر تکړه موسیقار نذیر ګل استاد موجود دی چې زموږ لپاره ډېر محترم دی الله له څه به وایي د دې غم په حوالې سره ډېره مهرباني ډېر تشکر بچی نو خیال صاحب خو ډېر لوی سړی او ډېر لوی اتل ډېر لوی پروفیسر د هغې کور والا بیبي الله دې وبخي هم زموږ مشره وه زموږ نه سینیر وه او ډېره ښه ښځه وه ایمانداره ښځه وه ډېره ښه قرآن پاک ښځه وه او 24 ګنټې به قرآن ویل او دا نور خیال دې مور وه
نو هغه یو ډېر شخصیت و، ډېر لوی ښځه وه. نو بچي هم مر خوښه کړي، ټول به مرو، ټول مرو، د حق لار ده. نو بس دې باندې خفګان پکار نه دی، خو چونکې په دې وخت باندې موږ ته دوک را رسېدلی دی په دې وجه چې یو ډېره ښه ښځه وه، یو ډېره پاکه ښځه وه، ډېره ایمانداره وه، ډېره دینداره ښځه وه. نو موږ ته لږ دوک سوک را رسېدلی دی. الله دې وبخي او خدای بخلي. بس بچیا ټول به مړه کېږو، حق لار ده زویه. قدرمنو دې وخت کې موږ سره د خیبر ټلویزیون MD فهمید صاحب ولاړ دی، سره خبرې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی څه به وایي د غم په حوالې سره خیال محمد صاحب؟ غم ډېر دروند غم دی او په دې باندې خوشحاله شوم چې ټول ملګري ډېر په مینه راغلي او دا د خیال صاحب خپل مخ و، د هغه سړیتوب، د هغه اخلاق، هر یو کس په دې مجبوره کړ چې هغه راغو، خلک راغو، جنازه کې شرکت وکړو. نو دا زموږ لپاره یو سبق هم دی چې پکار دی چې موږ ټول څونه چې د فنون لطیفه سره تعلق لرونکي خلک دي، پکار دی چې دی یو بل سره خپل مړي جمدي همدغه شانتي وپالي. څنګه چې نن ماته په دې کې داسې یو یکجهتي ښکاره شوه، نو یقین وکړه چې زه ډېر زیات مطمئن شوم او کم از کم دا د ټولو لار ده، ټول به ځو، څوک مخکې څوک وروستو. نو کم از کم دا یو تسلي مې راشي چې کېدای زموږ په جنازه کې هم خلک شرکت وکړي. کل نفس ذائقة الموت، هر هغه کم ساه اخیستو والا چې دا به د مرګ دا ذایقه. نو مونږ چونکې نن راغلي وو، د انور خیال مور وه او د خیال ماما لالا چې وه د هغه مشر بیبي وه. نو داسې وه چې د هغې دې څیزونو سره د شوبې سره څه تعلق نه و او یو کلیواله ښځه وه، قرآن خیله وه او دعا خیله وه، هر چاته یې دعا کړې وه د مور په حیثیت، د بابي په حیثیت باندې. نو موږ نن د دوی په دې غم کې شریک یو دی سره، ځکه چې هر دی روح چې دا به دا ذایقه اخلي. مرګ خو ټولو له ده، خو مور یو داسې څیز ده چې هغه د کور یو یونین ده، لکه دا ټولې رشتې د هغې نه چار چاپېره وي، که زوی وي، که پلار وي، که بچی وي، که رور وي، که خوری، خو د دې مور نه تاو راتاو وي. نو هغه که د هر مذهب وي، هر نر نسل وي، خو مور ده. کله هم چې انسان دا شونډې دواړې کولاوي کنه، نو مام ګوره دا دواړې شونډې په امام یو دی کېږي کنه، خواږوالی. نو جنتو الله پاک دې خاندان غمزده خاندان ته صبر جمیل ورکړي او الله پاک دې مزید د نور غمونه په امان کړي او الله پاک دې زمونږ دغه مور بیبي له جنت فردوس مقام کې سره زمونږ د ټولو مرحومینو او بس په دې دعا سره او د تاسو هم شکریا چې تاسو دومره د مردان نه رالی او په دې کې مو شرکت وکړو. نو د مسلمان په جنازې کې شرکت کول هم یو ثواب ده. نو کیدای شي الله پاک دا بخیلی او د دې په پیل مونږ الله پاک وبخي. نو الله پاک زمونږ چې څومره مرحومین دي الله دې هغه وبخي. او تاسو ته خپته وه چې دا باچا جان صاحب په ځي کې د جنازه ادا شوه او ډېر خلکو پکې ډېر غټ تعداد سره پکې شرکت وکړو. نو موږ دې غمزده خاندان سره په دې غم کې برابر شریک یو او الله پاک دې مغفرت نصیب کړي او الله پاک دې نور غمونه په امان کړي. او ستا ډېره مننه. زه یو بله خبره وکړم، ما شینو ماما ته هم دا وایي زموږ چې کوم سټار هیروز دي دې وخت کې چې کوم د پاکستان پښتو فلم کوم سټار اداکاران دي هغه ما نظر وګرځاو پای کې یو قسم د جنازې نه راغلی. دې نه مخکې د اسماعیل شهید صاحب کوروداني وفات شوي هغې له ما یو سټار هیروز چې کوم دی ځینې نومونه اخیستل نه غواړم ټول خلک یې پیژني، هغې له هم نور راغلي، دې له هم یو کس نه دی راغلی. څه به ورغواړي دې حوالې سره؟ یاره داسې کار د مراد به که دا یو دنیا مکافات عمل ده، که چاله لاړ نه شي نو د سبا مرګ خو هر چاله شته، دا ځان له تلل دي. نو کیدای شي د دو په جنازو کې هم بیا څلور پنځه کساني او نو لا به شي او دا به وویو چې د افسوس مقام ده، تلل پکار دي. خیال محمد صاحب زموږ دپاره یو لیجنډ و، بابای غزل ده، بابای غزل ده، غم کې کم سے کم شریکېدل پکار. بلکل. او یو بس زمونږ خو به دا ووایو چې مونږ خو له همیشه احترام لکه د مشر ضرور ورکړی دی او بچو سره خاص کر کې انور سره وصال دي. نو دا خو مونږ سره داسې لکه یو چې لکه مونږ یو ایج والا ملګري چې یو که نه، نو دا ښه خبر نه ده، دا تلل پکار دي. اکثر له ما به داسې کتلي دي چې ډېرې جنازې ما کتلي دي چې هغه ګمنام وي یا پکې اړو څوک وي نه، یا څلور کسه باندې اکټ. ما خپله یو جنازه کړې ده او هغه د نوښار وه چې په هغې کې صرف یو زه وم، یو الله پاک دې وایي نجیب پروانه و، د هغې نه علاوه او صمد شاد و، هغې نه علاوه نه دا کلي خلک هم پکې نو. نو دا غم په هر چا راځي. مکافات عمل دی. زمونږ ډېر ښایسته اشنا و، اوس هم د والله دې لري او نور هم ښایسته شو او په ګیر شو.
نه صرف دوه خبرې وکړه. السلام علیکم وجه سے السلام علیکم نه دعا خو دعا خو زه د هوګه کنه لا لکه زي ټول په جمع ته اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا صحيحنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين لالا جی ډیره مننه